رحمان الله ګوربز یو ځل بیا د بیټینګ کول په برخه کې ناکامه شو. خپل مینوالي خفه کړل. غلخوا سلیم صافي هم چې نن خپله ډیبیو یا لومړۍ نړیواله یا ورځنۍ لوبه د افغانستان لپاره ترسره کوله د بنګلادیش لوبډلې خلاف، هغه هم خراب بالینګ ترسره کړ. خپل مینوالي خفه کړل. نن د افغانستان او بنګلادیش لوبډلې ترمنځ لومړۍ نړیواله یا ورځنۍ لوبه ترسره شوله چې افغان لوبډلې د باران د قانون یا DLS له مخې بنګلادیشي لوبډلې ته د 11 منډو په توپیر باندې ماته ورکړه. نو زه تاسو ته دغه بریا مبارکي په لومړي سر کې وایم. دغې لوبه کې افغان کرکټ ملي لوبډلې د لوبې په چوکاټ ډله او لومړی د بالینګ کولو فیصله وکړه. کله چې بنګلادیش لوبډله میدان ته راغله نو د بنګلادیش لوبډلې په پاڼۍ کې 2 ځلې باران ترسره سو. ومپایرانو دا فیصله وکړه چې لوبه به 300 اورونو ته راکمه کړي. بنګلادیش لوبډلې په 300 اورونو کې د 169 منډو هدف افغان لوبډلې ته وټاکه. خپل 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل. افغان لوبډلې لپاره په دغې لوبه کې د بالینګ کول په برخه کې فضل الحق فاروقي زبردست بالینګ ترسره کړ. هغه 3 وکټې ترلاسه کړلې. مجیب زاجران هم مینوال په دغې لوبه کې 2 وکټې ترلاسه کړې. راشد خان هم 2 وکټې ترلاسه کړې. محمد نبی ساحل 1 وکټه، عظمت الله عمرزي هم 1 وکټه او سلیم صافي مینوال چې په دغې لوبه کې خپله لومړۍ نړیوال لوبه افغانستان لپاره ترسره کوله یا کومه وکټه ترلاسه نه کړه او ډېرې زیاتې منډې ورکړلې. هغه په 4.2 اورونو کې چې ترسره یې کړه 36 منډې ورکړلې. کله چې افغان لوبډله د هدف د پوره کېدلو لپاره میدان ته راغله نو په 21 اورونو کې 3 منډې ترسره کړې ولې. خپل 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي ول چې په دغه وخت کې په لوبه کې یو ځل بیا باران شروع سو. مینوال په دغه وخت کې امپایرانو دا فیصله وکړه چې لوبه پای ته ورسوي. په دغه وخت کې افغان لوبډلې باید 80 منډې ترسره کړې ول تر څو لوبه له بنګلادیش لوبډلې څخه ګټلې وله. نو په دې سره د باران قانون له مخې افغان لوبډلې په لومړۍ یا ورځنۍ لوبه کې بنګلادیش لوبډلې ته د 11 منډو په توپیر باندې ماته ورکړه. په دغې لوبه کې د افغان لوبډلې لپاره د بیټینګ کول په برخه کې ګوربز 22 منډې ترسره کړلې. ابراهیم زاجران بیا 140 منډې، رحمت شاه بیا 8 منډې او احمد شهیدي بیا 9 منډې ترسره کړلې. په دغې لوبه کې د لوبې غوره لوبغاړی فضل الحق فاروقي شو. هغه 3 وکټې ترلاسه کړې ول د افغان لوبډلې لپاره.